سلامونه وخت مو پخیر. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي په فرانکفورت کې د دې غورځنګ د پلویانو مظاهره چې په دغه ښار کې د پاکستان پر کونسلګرۍ د برید لامل شوی د ځینو کسانو لخوا په تاوتریخوالي بدله شوې ده. منظور پښتين پرته له دې چې کوم مشخص کس او ډلې ته اشاره وکړي د تاوتریخوالي د عاملونو د نیولو غوښتنه یې وکړه. د سرطان په 1.10 منظور پښتون په خپل ایکس پاڼه کې وویل ځینې کسان د یو پلان له مخې روزل شوي تاوتریخوالي ته لاره هواروي او له دې لارې غواړي د سوله ییزو خوځښتونو منفي انځور جوړ کړي. یو شمېر قهرجن مظاهره کوونکي د شنبې په ورځ په فرانکفورت کې د پاکستان کونسلګرۍ ته ننوتل او د دغه هیواد بیرغ یې ښکته کړ. تیره ورځ ایراني چارواکو د یو افغان په ګډون 8 کسان اعدام کړل. د ایران د بشري حقوقو د څار اداره هنګو وایي د یک شنبې په ورځ د جولای په 21 د قزل حصار په زندان کې یو افغان او 3 نور بندیان د مخدره موادو د قاچاقو په تور اعدام شول. د اعدام شوي افغان زنداني هویت لا هم نه دی په ډاګه شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن رسمن اعلان وکړ چې پر روانو ولسمشریزو ټاکنو کې په ګډون نه کوي. هغه په خپل شخصي ایکس باندې دا خبر خپور کړی دی. ښاغلي بایدن ویلي دغه پریکړه د خپل ګوند او هیواد د ګټې لپاره کړي. هغه د بیا انتخاب کولو داوطلبي په پرېښولو سره د مرستیال ولسمشر کاملا هاریس لپاره لاره هواره کړې ده. د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تور پوستې ښځه ده. همداراز ښاغلي بایدن خپل بشپړ ملاتړ د کاملا هاریس د نمایندې نه اعلان کړ. د مرستیال ولسمشر کاملا هاریس لپاره لاره هواره کړه. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تور پوستې ښځه ده. همداراز ښاغلی بایدن خپل بشپړ ملاتړ د کاملا هاریس د نمایندې نه اعلان کړم. د امریکا پخوانی ولسمشر ټرمپ د نومبر میاشتې د ولسمشري ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماندو ټرمپ له امریکایي CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د په باور د جو بایدن د ماتې په پرتله کاملا هاریس ته ماتې ورکول اسانه ده. ټرمپ زیاته کړه متحد ایالات د بایدن له ادارې ډیر زیانمن شوي دي. هغه د ولسمشري د دویمې دورې لپاره د کاندید کېدو وړ نه دی. د جمهوري غوښتونکو کاندید د امریکا له ټاکنو څخه د بایدن وتلو ته هم اشاره وکړه او هغه یې تر ټولو بد ولسمشر وباله. د جنوبي چین په سمندرګي کې د فیلیپین او چین ترمنځ له یو لړ سختو نښتو وروسته دواړو هیوادونو یو هوکړې ته رسیدلي دي. دا ګام باید د هغه سیمې په اړه د نورو شخړو مخه ونیسي چې دواړې خواوې یې د ځمکني ملکیت ادعا کوي. د فیلیپین دوه حکومتي چارواکو ویلي چې دا موقع په منیلا کې د فیلیپین او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ له یو لړ پټو غونډو وروسته شوې ده. د دې هوکړې پر بنسټ دواړې لوري د خبرو او مشورې له لارې د اختلافاتو د کمولو او حل کولو اړتیا ومنله. دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د جنوبي چین سمندرګي کې به د یو بل په تاسیساتو کار نه لري. خو د چین لخوا تر اوسه هیڅ بیان نه دی خپور شوی. پرون د یکشنبې په ورځ د سودان د واکمنۍ شورا مشر عبدالفتاح البحران په دغه هیواد کې د ایران د سفیر حسین شاه حسیني باور لیک ترلاسه کړ. د ایران نوی سفیر ته ښه راغلاست وویل او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې 8 کلنې نندرې پای ته ورسولې. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې دا غونډه د یکشنبې په ورځ د جولای په 1.10 وشوه او سودان هم خپل سفیر تهران ته استولی دی. ایران او سودان تیر کال په اکتوبر کې موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک اړیکو بیا پیل کړي ځکه چې د سودان د پوځ ملاتړ حکومت د چټک ملاتړ ځواکونو RSF ملیشو سره په جګړه کې د متحدینو په لټه کې دی. البحران له تهران سره اړیکې نږدې کړي. درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.